د سریلانکا کرکټ لوبډلې یو شمېر لوبغاړو پاکستان باندې ملنډې وهل. ملګرو چې څه یې کړي دي راځو دغې ټولو معلوماتو ته، خو که هر چا زموږ یاران ټي وي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، د هر ډول خبرونو لپاره یې سبسکرایب کړی. د سریلانکا لوبډلې د ورځنیو لوبو کپتان ډیموټ، د شلاوریزو لوبو کپتان لیست مالینګ او پخوانی لوبډلمشر انجیلو میتیوز د روانې میاشتې په پای کې په پیلېدونکي سیریز کې له لوبېدو ډډه کړې ده. د سریلانکا د سپورټ وزیر هیلن پرون بي بي سي ته ویلي دي چې امنیتي اندېښنو له کبله دوی د کورنیو لخوا راپورته شوي دغو لوبغاړو پاکستان کې د لوبېدو انکار کړی دی. نوموړي ویل چې د سریلانکا کرکټ چارواکي به په دې اړه له لوبغاړو سره وګوري او پاکستان ته د تلو لپاره به ورسره خبرې وکړي. همدا ډول پرینډو ویلي چې زه له لوبغاړو سره پاکستان ته د تلو لپاره تیار یم. ټاکل شوي د روانې میاشتې پر 9مه نیټه به سریلانکا کرکټ ټیم په دې اړه له لوبغاړو سره وګوري. د یادولو وړ ده چې سریلانکا تېره میاشت په پاکستان کې د ورځنیو او شلاوریزو سیالیو د لړۍ پرېکړه کړې وه.